د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکتر نجیب الله پلویان چې نن په جلال آباد کې د هغه 21م تلین د قرآن عظیم شان په ختم سره ولمانځه، ګیله کوي چې حکومت د خپل نومیالي شهید هومره قدرداني نه ده کړې څومره چې پکار وه. دا 21م تلین منځل کېدل د شهادت 21م تلین د نورو سل منځل کېږي. تاسو ژورنالستان تاسو ته موږ نه ډېر معلومات کېږي، څوک ټوپکو سره راوځي، چوکونه بندوي، لکه څنګه اوس د نورو قبرونه په یو قبر یوه غونډۍ په کابل کې نیولې ده، یو قبر، او د ډاکټر صاحب نجیب الله قبر سیده اوس پروس کال ځوانانو ننګیال عباسین ورور چنده ورته کړې وه او یو جال یې ترې تاو کړی. باید د حکومت اشرف غني نه او نور مشران نه د موږ دا هیله داسې هغه قبر یې لږ ښه جوړ کړي او که تر اوسه یې پوره سره انتقال کړي کابل ته یې راوړي، دا به ډېره ښایي. یو شمېر په دې اند دي چې که څه هم په مړینه د نومیالۍ ولمانځنه د نوي نسل لپاره د هغوی له افکارو، کارنامو او لاسته راوړنو څخه په خبرونه کې ډېر اړین دي، خو په کار ده چې نور د ژوندیو د لمانځلو او قدردانۍ کلتور هم را ژوندی کړو. خو دا ځوانه طبقه چې غولیږي یا غلطه لار انتخابوي دا ډېره د افسوس ځای ده. ځوانان باید تل د هغه چا لارې ځان ته کیږدي، د هغه خلکو مفکورې راواخلي څوک چې د وطن ته صحیح ثابت شوي، د دې وطن په ګټه ثابت شوي. هر کله چې څوک مړ شي بیا هغه اتل شي، هغه قهرمان شي، هغه د ټولو د سر تاج چا عکس راغستی په پروفایل لګولی، چا په تندي لګولی، چا په کور لګولی، نه. خو مهمه دا ده چې اوس کوم ژوندي قدرونه موږ لرو، د هر هغه څوک چې مثال د وطن ته، دین اسلام ته وفادار دی او دغه خاورې ته خدمت کوي، د هغې تر شا موږ باید ودرېږو. ډاکټر نجیب الله له ببرک کرمل وروسته د 1969 میلادي کال د نومبر په 26مه د افغانستان د 5م جمهور رئیس په حیث واک ته ورسید. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال د هیواد دننه د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د ده پر وړاندې دسیسې او پلانونه جوړول، خو نوموړي نه غوښتل چې په هیواد کې ناامني او بې ثباتي رامنځته شي. نو له همدې امله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د سولې د پروګرام په پیله کې له واک څخه لاس په سر شو. خو دا پروګرام د پخوانیو مجاهدینو او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د ځینو پخوانیو چارواکو د ائتلاف په پیله کې ناکام شو او ډاکټر نجیب الله چې غوښتل له افغانستان څخه ووځي، ویل کېږي د جنرال عبدالرشید دوستم ملیشه ځواکونو یې مخه ونیوه چې له امله یې هغه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته پناه وړه او له نن نه پوره 21 کاله وړاندې د 1415 هجري شمسي کال د میزان په 5مه طالبانو له هماغه ځایه راوویست او له خپل ورور سره په دار وځړاوه.